سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. څه وخت مخکې مونږ یو سټیټس لګولی په فیسبوک او واتس اپ کې، نو ځینو دوستانو ویل چې دا کمره به کله اخلي. نو نن مو ستاسو په خدمت کې د GoPro 12 کمره راوړې ده. څنګه چې مونږ او تاسو خبر یو چې ټکنالوژي مخ په وړاندې روانه ده، وسایل اپډیټ کیږي، جدید آلات راځي دنیا ته وخت په وخت سره. نو GoPro 12 یو داسې جدیده کیمره ده چې دا مونږ د رسنیو لپاره، د ویلاګینګ لپاره، د هر قسم ډیجیټل کار لپاره استعمالولی شو. نو راځو چې دغه کیمره وګورو چې په دغه ډبي کې دی پیکینګ کې مونږ سره کوم کوم وسایل موجود دي. په دغه ځای کې دلته که تاسو ګورئ د کولاولو یو نښه ورکړې ده. دغه ځای نه موږ کولی شو چې دا کمره انپیک کړو یا خلاصه کړو. دغه ځای د انپیکینګ دپاره ورکړی ده او دې ځای نه موږ کولی شو چې دا خپلې کمرې چې کوم پیکینګ دی دا خلاص کړو. کله چې موږ دا خلاص کړو، دې کې دا یو ډبی دی، صحیح ده، دې باکس دی. باکس به هم دغه شان دی، دا زیپ به یې کش کړو او ګورو چې د دې په منځ کې موږ سره څه دي. دا چې د دې کوم بوک دی، معلومات دي پکې، هغه ډبی دی. موږ سره پکې دا یو چې کوم ده د دې هغه LED کیبل ده د چارجنګ دپاره او د سیسټم لیپټاپ وغیره سره کنیکټینګ دپاره. بیا موږ سره په دې کې دلته دا بیټري ده، د GoPro 12 کیمرې چې کومه بیټرۍ ده هغه په دې کې پرته ده. او دا هم د دې چې کوم مونږ د سټینډ سره کله مونږ دا وصل کوو دا کیمره، د هغې وسایل دي دلته لګېدلي، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. دا پیچ ده ورسره، دا په دې کې ورکول کېږي دا شان دی او دا بیا مونږ د سټینډ سره کنیکټ کوو کله مونږ کیمره د سټینډ کې یوز کوو. او بیا ورسره مونږ ته دلته هغه زمونږ چې کوم مهم آیټم دی کیمره ده، هغه په دې کې دلته پرته ده. موږ کولی شو چې دا انپیک کړو. دلته دا دغې ورکړي دي ورسره. دا د دې کمرې بیک دی او دغه فرنټ دی. تاسو کولی شئ دلته ګورئ، ډېر په اعلی طریقې سره دوی دا پیک کړې ده. دا هم د دې چې کوم سکرین دی دا دی. دغه زمونږ GoPro 12 کیمره ده چې کوم نوې او اعلی معیار برابره کیمره ده، مارکیټ ته راوتې ده. نو مونږ هم غوښتل چې دغه کیمره حاصله کړو. دا مونږ سره په دې کې خپل چپ دی 480 GB 64، صحیح ده. دا مونږ کولی شو چې له دې څخه راوباسو او په کمره کې واچوو. دلته مونږ دا انپیک کړو. دا ګوره د شاته دلته کاغذ لګولی. دا هم مونږ دلته د دې چې کوم دلته یو پلاستیک باندې پوښ ورکړی، دا چې ترې لرې کوي. نو دلته به تاسو ته بیا دا میموري کارډ راغښتلو کې اسانتیا وي. دا ګوره دا پلاستیک صحیح شوه، دا هم ترې لرې کړو. دا هم زموږ چپ دی، دا چپ شو او دا زموږ بیټرۍ ده او دا چپ ده. دا اوس څنګه اچوو دلته کیمره کې، زموږ دغه بټنه ده دلته مونږ سره، دا به داسې بره خواته راکش کړو، صحیح ده. یو منټ، دا به داسې پاس راکش کړو، دا صحیح شوه، دا راکش شوه، دا خلاص شو. دا دې کې به اوس دلته مونږ بیټرۍ ور اچوو، صحیح ده. دا زموږ د بیټرۍ اچولو هغه دی پوزیشن دی، صحیح شوه. دا بیټرۍ شوله او د چپ دپاره مونږ سره چې کوم دی دلته دا ځای دی، دلته که تاسو ته ښکاري دا لاندې ځای دی، صحیح ده. دا ګوره مونږ هم اول ځلي ده ګورو چې دا چپ صحیح دی که نه. دا اوس صحیح ده. هلته کیمره کې هم دلته یو سور لیټ یې ولګوو. دا زمونږ د بیټرۍ او چپ لګولو، صحیح ده. دلته اوس مونږ سره دا موډ بټن ده، موډ
دا چې ووهي په دې موږ سره دا کیمره لګي. دا ګوره ګروپونه یې ولګول، دا کیمره فعاله شوله. دا موږ سره د ژبې انتخاب دی. زه دا پاس بټن وهمه چې څه کېږي. سلیکشن ته کومه بټنه ده؟ ټچ ده. او دا آپشن دي، دا کمره موږ نه یې ولګوله. turn on to control your camera using your voice off. صحیح ده. او SD card check صحیح. او بیټري چیک 20 بیټري لایف or 10 when connected to power. بیټري چارج لږ کم دی، تاسو ګورئ دلته دا پاسې ورکړی 12% چارج لري. صحیح ده. دوستانو کله چې مونږ غواړو د خپل چې کوم هولډر دی یا سټینډ دی د کیمرې سره یې وصل کړو، تاسو ګورئ دلته دغه 3 خانې دي او په دا کمره کې هم دلته د پیچ او دا د خانو ځای شته دی. نو مونږ د دې دغه منځنۍ خانه چې ده دا د دې کیمرې په دغه کې راولو. دا شی دلته ګورئ ورته تاسو یو منټ. صحیح شوه. دلته تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. دا دی، دا ورغی دلته. صحیح شوه. د دې لپاره موږ سره دا پیچ دی، دا به دلته پکې ورکوو تر څو دغه کمره کلکه شي پکې، چې ونه لویږي تېنه نور څه ډیمیج ورته ونه رسېږي. دا کیمره زموږ دې کې کلکه شوله. دا اوس موږ سره زموږ کیمره ده. صحیح ده. اوس په دغه سټینډ کې موږ کولی شو چې دا سټینډ لږ ذره غټم کړو. فکر مو دی دا شانې موږ کولی شو چې خپل ریکارډینګ د دې کمرې نه وکړو. دوستانو تاسو وینئ زموږ دغه کیمره چې ده کنیکټ شوې ده او په موبایل کې د کویک اپ په نوم باندې دا یو اپ لري د ګو پرو کیمره. هغه به موبایل کې انسټال کړئ او د هغې سره د کیمرې سافټویر اپډیټ کېږي. کله چې د کیمرې سافټویر اپډیټ شو اتومات دا کمره خپله کار شروع کوي. دا اوس تاسو ګورئ په دې کې موږ ریکارډینګ شروع کړی ده او په دې کمرې کې ریکارډینګ لګیا ده کېږي. تقریبا 1.5 ثانیې ریکارډینګ شوی ده په دې کې. صحیح ده. نو دا بټن چې ووایستا دا ریکارډینګ به دلته ختم شي. صحیح شو. دا ټول پیدا کړئ، انشاءالله هغه بیا خپله پیږي. دا هم دلته موږ سره کمره ده. موږ کولی شو یو خوبي دا لري، مثلا د بیک سایډ نه ویډیو والی تاسو ته دواړه خواو ته سکرین ښیي، مخې ته هم ښیي شاته هم درته ښیي. صحیح ده. دا اوس زه دلته ځان ته راوړم، دلته ما ته خپل ځان ښیي چې زه دا ویډیو سره کوم ریکارډ کوم او د دې چارجینګ هم تقریبا 48% شوی ده. نو زموږ کیمره ماده ده. اوس کولی شو موږ د دې نه ویډیو ریکارډینګ او دې نه موږ خپل سوشل چې کوم ورک دی یا د رسنیو لپاره کوم کار دی هغه موږ کولی شو چې له دې څخه حاصل کړو. دا وله زموږ د ګو پرو 12 کیمره او د دې انپیکینګ یا چې کوم ډبې و د هغې نه هم دا خلاصه کړله. د دې وسایل چې کوم و مثلا دا سټین و، دا LED کیبل و، داسې نور شی نه، دا ټول مو تاسو سره دلته شریک کړه او ستاسو په حضور کې مو وړاندې کړه. د دې کیمرو چې کومه بیه قیمت دی هغه مختلف دی، په هر هیواد کې خپله بیه لري. په پاکستان کې دغه کیمره چې کوم ده تقریبا په $300-350 د شاخواته. موږ چې دا کیمره واغېستله په 1 لک کالدارې مو واغېستله او په هر هیواد کې خپل مختلف نرخ لري.